لري او دا صورت ربط مخ سره ښکارا ده. مخ صورت کې الله بیان د قران وکړه او دې صورت کې الله بیان کوي دی هغه شپې بیان کوي کوم شپه کې چې قران راغلی ده. دا ربط ده. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم حاوی الاصول ماحی الغموم، حاوی السرور ماحی الغموم، والکتاب المبین قرآن مبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. الله منګه نازل کړی دا په شپه مبارکه کې. کوم شپه ده؟ بعضو خلکو غلطی کړی ده 15 د شعبان ده. نه 15 د شعبان کې هم سری روایت راغلي دي خو هغه اصل کې لیلۃ المبارکین مراد دلته لیلۃ القدر ده. امام ابو بکر ابن العربی احکام القرآن جلد سلورم صفحه نمبر 1490 کې لیکي چې مراد ده لیله مبارکین لیلۃ القدر ده. تفسیر زاد المسیر وم جلد صفحه نمبر 346 کې لیکي چې لیلۃ القدر مراد ده. جامع البیان للطبری یولسم جلد صفحه نمبر 221 کې لیلۃ القدر مراد ده. فتح القدیر د شوکانی سلورم جلد صفحه نمبر 542 کې لیلۃ القدر مراد ده. تفسیر مراغی نهم جلد صفحه نمبر 133 کې لیلۃ القدر مراد ده. ابن کثیر پنځم جلد صفحه نمبر 538 کې لیکي مراد لیلۃ القدر ده. لیلۃ القدر مراد ده. الله فرمای من نازل کدا قران پاغه شپه مبارکه کې. انا كنا منذرین منغوی رون کیو په دې قران سره. فیها یفرق کل امر حکیم. هر یو شی فیصله کیږي هغه امر حکیم محکمی. امر من عندنا امر د خپل طرفنا. انا كنا مرسلین منغلی ګون کیو. رحمتا من ربک دا رحمت د طرف درفستانه. انه هو السمیع العلیم. رب السماوات رب د اسمانو د زمکو ده. وما بینهما ان کنتم موقنین که یقین کوي. لا اله الا هو نستلایق د عبادت مونږ یو الله ده. الله ژوند کول کوي الله مړ کول کوي او الله رب ستاسو ده او رب ستاسو د پلارانو اولنو ده. بل هم فی شک یلعبون. دی با پشکی سیاغی با مستی کئی. انتظار کوا سکل راسی آسمان بدخان مبین پا آغا دخ کارا باندی. یغشن ناس احاطه بیا چولی پا طولو خلکو. هازا عذابون علیم دا عذاب علیم دا. بیا بوای او رب لرکا زمنگن عذاب. انا مومنون منگ مومنانیو. انا لهم الذکر کم خوانه بیدی دا پارا تذکیر. وقد جاءهم رسول مبین راغل دیتا پیغمبر خکارا. بیا اوگر زیده دی آغن هوائی معلم مجنون. دا خو تعلیم یافته لیوانه ده. ذکر دی ویلی سی لیوانه ده خلقو ویلی لیوانه خدا سی خبری نکی وی تعلیم یافته لیوانه ده. انا کاشف العذابی الله منگ لری کون کیو دا عذاب لگا. انکم عائدون پیغمبر پاک دعا وکړه مکی ته خیره وکړه وای الله دا سقات پر راولې لکه یوسف علی السلام سره غلیو وکاله الله په لوګرا وستا. ابن مسعود صاحب لیکلی دي اسمان ورته نخ کاریده او مرداری و خوړل اډو کی و خوړل دي مردارو او بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تراغله چې الله ته وغواړه چې موږ نه عذاب لري کی. هغه دعا وکړه بیا عذاب لري ابي خپل شرکیات شروع کړ.
الله و یوم نفتش البطشة الكبرى هغه ورځ موږ بلیونو نیولو کو پاغه نیولو لوی سره ان منتقمون من انتقام اغستون کیو ولقد فتنا قبلهم الله من غلا کړو مخکې د دینه قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم او هغه ترغله او پیغمبر خستا سیاغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام او هغه صورت ویلې دا خبره کوله ان ادو الی عباد الله ستاسو زما حق ادا کی او د خدای حق ادا کی اما حق ادا کی او د خدای حق ادا کی انی لکم رسول امین ز رسول ما امین او لویم کوي په ما باندې الله تعالی علی الله الله باندې لویم کوي ما راتل کړي تاسو ته سلطان مبین او ز پنانی سم پراب خپل او رب تاسو چې تاسو ما را جمع کړي او که تاسو ایمان را نه ول فاتزلون نو بیا زه جدای کوم او ما نه جدا سي نو دعا وکړه الله ان هؤلاء قوم مجرمون الله دا خو یو قوم مجرمان دي فاسری بعبادی لیلا الله وتوي بوز بندگان زما د شپې دی بسار در پسې زی وترکل بحر راوا او پرې د دریاب ولاړ دا غرق دي دا خلخر غرق دون کې دي کم ترکو من جنات و عیون الله سم رډېر پرې خود باغونه او چینه و زروع فصلون او مقام کریمه و نعمتنا و نعمت کانو فیها فاکین سیاغی پاغی کی ناعمو کذالکم دارنگا و اورسنا قومنا آخرین او ما میراث ورک قوم بلتا فما بکت علیهم السماو اسمان چړاو نکړو زمکه په دی باندې امام مجاهد لیکلی دی چې کله یو مسلمان مرسي سلوی خورزی اسمان او زمکه پاغه باندې زړه کوي سلوی خورزی ځکه مسله دا ده یو ځای مونږ مکوا بیل بیل ځای مونږ کوا چې ارز مکه پتا باندې زړه کوي او امام مجاهد وایي چې ابو یحیی وایي ما تعجب وکړو ما مجاهد نه پوښتنه وکړه چې دې څه مطلب وایي زمکه به ولې نه زاړي په کوم ازمکه چې انسان د قران تلاوت کوي هغه ازمکه بیا زاړي سي سړی مړي او اسمان کې په کوم لار چې د اعمال خيزي هغه اسمان به څنګه نه زاړي الله دې جزای خیر ورکړي هغه خلکو ته چې هغه دې الله دې دین او دې الله دې کتاب عزت ساتي الله دې هغه ته جزای خیر ورکړي بیگا ما تعالی حدیثمو خلکو ته ما ویل ال ته بیان کې مال خیال کوي دی حافظ خو قران درته ختم که خو خغ ډبل شکرانه ورته ورکی مال او مال د قران کریم خاص دا عزت تا او د قران کریم اکرام دا او د دې خاص عزت وساتي همدارنګه دلته منګه گاونډیان دی الله تعالی دې جزای خیر ورکی ورته نه چاویلی نه خو نه بد او هغه مکمل د سولر نظام راوړ سره له شمسیه او بیټریان او پکیا مکانلته کمره کې لګولیو الله تعالی دې قران کریم برکات ورکي او د قران کریم د عزت دی وجه راوړي الله تعالی دې قبول کی ورته فما بکت علیهم السماء والارض زړه نه وکړي پاغي باندې اسمان او زمکه او مسلمان په نیک عمل باندې زړام کوي او په مسلمان مرګ باندې ظالم او دوام کې الله ته چې خدای قبول کی وما كانوا منذرين او نه بدوی ته مولات ور کولای کیږي ولقد نجنا الله من نجات ور کړو بنی اسرائیل ته دا عذاب موهینانا هغه عذاب چې هغه ذلیل کون کې عذابو هغه عذاب داو چې خلقونه بنیادی حقوق اغستیو من فرعون د فرعون انه كان عاليا د متکبر من المسرفين د مسرفاننا ولقد اخترناهم
الله منګه غوړه کړه واغلر علی علم په علم باندې علی العالمین په عالمین باندې واتیناهم من الآیات او من ورکړه واغې ته د آیاتونه ما فی بلاء مبین هغه سیاغي کې لوی امتحانو ان هؤلاء لا یقولون دا کفار مکه دا خبره کوي سی ان هي الا موتتنا الاولى نه دا منګر اول مرګ دا او نه یو منګه بمنشرین فاتو بآبائنا تاسو راتل کوي په علماء زمنګ باندې کتا سریختونی یاستئ او هم خیر ام قوم تبع الله مکه والا غردی ک قوم تبع والا نه قوم تبع والا غردی تبع غردا تبع یو سړی تیر سوی ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نظر کاله مخکې زر کاله ابو نصر فارابی اللمع اللؤلؤیه یو کتاب ده هغه کې لیکلي دي سیدا سړی جنگ شروع ک توبه او سکله دی مدینه خار ته راورسید چا ورته ویل چې ته خبره کنا دا خو هغه خار ده چې آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بدلته هجرت کړي وای آخري پیغمبر بدلته راځي وای او دلته راځي زر کاله مخکې خبره ده گویا عیسی علیہ السلام نه 400 کال مخکې خبره ده او محمد علیہ الصلوۃ والسلام نه زر کال مخکې خبره ده ځکه عیسی علیہ السلام نه 600 کال وروسته محمد صلی الله علیه وسلم راغلی ده وای خدای کلی تبرازی وای دی کلی تبرازی بس راغی او جنگ بس ک مدینه کې کېناسته عسكر ته وای یو قلم کاغذ راوړه قلم کاغذ یو تراوړ او په قلم کاغذ کې ولیکل سي دا خط زما دي طرفنا محمد صلی الله علیه وسلم ته چې هغه د خدای پیغمبر ده او خاتم النبیین ده او رسول ده رب العالمین ذات ده من طبع اول نزل خط لګما اما بعد او پس الصلاه والسلام نه فإني آمنت بك ما پتا ایمان راوړی دا ګوره غیبانه ایمان دیتا وای الله دې موږ تاسو ایمان هغه قبول کی وا آمنت بك ما ایمان راوړی پتا باندې و بکتابک الذی انزل علیک فاغه قرانم ایمان راوړم سکم بتا ترازی ګوره زر کاله مخکې په قرانم ایمان راوړی دا او زه په دین ستایما او زه ستا په طریقو یم او ما ایمان راوړی بربک استا په خدای باندې ورب کل شی نو د هر شي په خدای باندې او فإن ادرکتک فبها ونعمت کما ته پیدا کړ خو ډیره خسته خبره پي او که پیدا مې نکړې نو فشفع لی زما شفاعتک ولا تنسنی یوم القیامه اوس دی امت تراسه دی وخت هم داسې خلکی هغه به شفاعت پیژنیم نس شفاعت ستوي دا دعا بم خدای خبر هغه چیرته کړي کبه نه کړي چې خدایا د پیغمبر پاک په شفاعت کې ما امراولې دا خدای خبر ما ته ډېره مشکل ښکاری چې دا د بازو خلکو کارونو ته زګورم خدای خبر ده چې هغه به دا میلی چې خدایا د پیغمبر په شفاعت کې ما یې سو کې دا سه الله دا الله زما شفاعت کې او خدای ما مېره یوم القیامه او زستا دی امت نه ما او ما بیعت کړه تا سره زستا په ملت يم او استاد پلار په ملت ابراهيم عليه السلام او په خط باندې ته مهر داسي و د خط پیوک او بیا یو شعر موک شهید علی احمد ز گواہی کوم په احمد صلی الله علیه وسلم باندې رسول من الله بار النسمی سیاغه د خدای د خوانه پیغمبر ده هغه خدای سیاغه زی روح اجساد پیدا کړي او فلا مد عمر الى عمره کزما عمر هغه عمر پورې وګڅ لکنت وزیرا له وابن عم زبد هغه وزیر یما او زبد ترزو یما پیغمبر پاک کله مدینه ته راته
نو صحابه میدان ته ووتل، یو ویل ما سره ملما سه، بل ویل ما سره به ملما کېږي. پیغمبر پاک ورته ویل دعوها فإنها ماموره. پیغمبر پاک یو اوخه مبارکه و قصوا نومي او قصوا وای پرېده دی اوخه ته الله امر کړی د سید هر چا کړه خدای ما ملما کی ماغه کور مخه ته بچو کېږي. او خدا سراتلا راتلا او ابا ایوب انصاری کور ته سره ورسیدل، دالته چوس ولا او هغه سټه داسې د ابي ایوب انصاری کور خواته تاوک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وملته ملمسه ابا ایوب انصاری کور خوا کې ملمسه او بیا ابا ایوب انصاری ته خطر رسیدل او خط رسول الله ته پیش کړ. پیغمبر پاک سے خط وکتل، الله نه دعا وکړه خدای دا زما امتی ده او زر کاله مخ کې تیر شوی ده، او خدای خصوصي شفاعت کې الله د سره زمونږ سکم د ما شفاعت کې د ته استحقاق نصیب کا. الله دې موږ تاسو نصیب کی. الله تعالی دوی غره دي کمکه والا زر کاله مخ کې ایمان راوړ او مکی محبت الله کې دا قران نوې راضي او قران نه مني. اهم خیر ام قوم تبع، الله و ايدي غره دي کتبع والا هغه کسان چې مخکې د دینو من هلاک کړو د قوم مجرمان. وما خلقنا السماوات والارض، الله تعالی وای موږ نه دی پیدا کړی اسمانونه او ځمکه ما بین دی هغه کې ابس، موږ نه دی پیدا کړی منګر د پاره د اظهار حق او زیاد د خلکونه نه پويږي. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، قیامت ورځ دا به وخت دی د ټولو، هغه ورځ د فقې بن مولا د مولانا څه شي او نه به د هغه امداد کولای شي مګر چاته چې الله رحم وکي. انه هو العزیز الرحیم. ان شجره الزقوم، الله هغه ونه د زقوم طعام الاسیم، هغه طعام د ګناګارو مشرکانو ده. کلمول لک خټه دي تیرو یغلی په البطون، هغه به جوش کی په ګیړو کې کغلیل حمیم په شان ته دی جوش دی ګرمو بو. الله ورته خضوع ویني سي فاتلو او به راکش کی مهز دی جهنم تا او ثم صبو فوق راسه او بیا واچوي د پاسه د سر ددنه من عذاب الحمیم، هغه ګرمي وبو. تو بالام د تساتی امام مقاتل لیکلی دی سی ابو جیل به د قیامت په ورځ باندې راوستای سي او د جهنم سکم جیل افسر د مالک نوم یې دا ډېر قوي ملائکه ده، هغه به په دې سر باندې په مارتول وي ابو جیل او سوي وي نو فیفتت راس عن دماغي، توبه دماغ به راوزي سرنه او بیا براسی ګرمي وب براوړي او په دې دماغ کې به ورواچي داسي ورته او داسي وب به ګرمي سي ابو جیل نه بکته هر څه وزي. توبه ګړه کې سي سړي هر څه به نه وزي. دومره بغاټي سي د مکه او مدینه مابین کې به صرف کینی. الله غو غټي دي د پاره ولکی سړي ته به عذاب نه کمی سمو کو سخت عذاب واخلي. او الله ورته زوب اوسکه اوسه امزه د تکبر اوسکه. انک انت العزیز الکریم، ته په مکه کې ځان ته د غټ مشر ویلې. ان هاذا الله دا ما کنتم به تمترون، هغه ستاسو شک کوي. شک نه پکار دی کې متقیان به خسته مقام کې جنتونو چینو کې به یلبسون من سندسن، اغسل بکیر سندس نه سندس هغه نرم او رخم وتوای، استبرق غټ وتوای. کذالکم دارنګي او منګه هغه په نکاح ورکو حور عین. حور عین الله تعالی فرمای یدعون فیها بكل فاکهه، هغه بغواړي په هر میوه امنینا پامن لا یزن ځکه نه به پکې نه بسکی پاره کې منګر مرګ الا الموت تلول اول مرګ بیا بل مرګ نستا. الله و ساتو باغی لرا عذاب د جهنم نه، دا فضل د درفستانه او ذالک اول فوز العظیم.
الله دا قران موږ نه آسان کړی دا په جبستا لعلهم يتذكرون دې دا پارا چې دې پن واخلي پرتقب انهم مرتقبون جاسیه مکی صورت ده او در سیاتون لري او سلور رکوګان لري بسم الله الرحمن